بسم الله الرحمن الرحیم. مایکروسافت ورد ته رالمه. insert tab illustration group chart command. تیر درس کې مو سمارټ آرټ کمانډ زده کو. دې کې به ان شاء الله چارت کمانډ وایو. دا موږ سره illustration group پارت نمبر 5 دی. چارت څه د پاره استعمالیږي او څه ته ویلی شي؟ چارت is used for analysis. چارت انالایزس د پاره استعمالیږي، تجزیه د پاره استعمالیږي. چارت shows numeric data in graphical form. چارت داتا دا په نمبرو کې لیکلی شوی ډیټا د ګرافیک په شکل باندې درته ښایي. چارت از امبیډډ کمانډ. دا امبیډډ کمانډ هم دی. امبیډډ هغه کمانډ ته ویلی شي چې د هغه سره یو بل پروګرام اوپن کیږي او لینک کې سره وي. صحیح ده؟ چارت مختلفو ځایونو کې استعمالیږي او مختلف خلک د دې څخه مختلف کارونه اخلي. لایک فار ایگزامپل تاسو به لیدلی وي د نفوسو شمیرنې اداره چې کومه ده، هغو چې کله نفوس شماري چې دې ملک کې دومره کسان دي، دې ملک کې دومره کسان دي، دې ملک کې دومره کسان دي، هغه ډیټا تا ته راولي د ګراف په شکل باندې تا ته شو کی. په ګراف کې یوه خوبي دا هم ده چې په ګراف کې یو کس ورباندې ډېر په اسانه سره پوهېدلی شي. همدغه شان په فار ایگزامپل تاسو وګورئ میچونو کې که تاسو وګورئ که نه کرکټ کې، هغې کې هم دغه شان ګرافیک استعمالیږي. یا فار ایگزامپل زه یم چې زه دغه دنیا د ګرافیک په شکل باندې ښایم چې څومره پرسنټه اوبه دي، څومره پرسنټه وچه ده. زه راځم تاسو ته سمپل اگزامپل در کومه. کله چې زه په چارت باندې کلیک کوم نو ماته دغه شان یو وینډو په نظر باندې راشي چې دې کې ما سره مختلف قسمه چارټونه موجود دي، لایک لاین چارت، پای چارت، بار، ایریا وغیره وغیره، چې په دې کې سرفیس ته که زه راشم زلزلې په اړه منئ چې څوک پوهیږي، پوهه لري، انجینران دي، هغو دغه سرفیس ګرافیک نه ګټه اخلي. صحیح ده که نه؟ زه راځم کالم ته او په دې کې زه غواړم چې دغه اولینۍ تاسو ته اپلای کړم. اوکې باندې به کلیک کړم نو اتومیټیکلي به ماته وینورډ هم اوپن شي او د وینورډ سره سره به ماته اکسل هم اوپن شي چې زه به په اکسل کې ډیټا ورته لیکم او همدغه نومیریک ډیټا به ماته د ګرافیک په شکل باندې ښودلی کېږي. فار ایگزامپل زه غواړم چې سټوډنټس په اړه باندې تاسو ته یو ګراف جوړ کړم چې دغه سټوډنټس په دې کال کې دومره نمبرې وړي دي، دې کال کې دومره نمبرې وړي او دې کال کې دومره نمبرې وړي دي. صحیح شو؟ دغه معلومات زه لیکم او ویډیو به تیزه کړم. معلومات ما ولیکو. زه به راشم وینورډ ته. 2020 کال ماته په شین رنګ کې شو کېږي، 2015 راته په سور رنګ کې شو کېږي او 2020 راته په شین رنګ کې شو کېږي. زه یم دغه کسانو څو نمبرې وړي دي. خو کله چې تاسو یو چارټ راولئ دې سره 3 ټیبونه راځي. یو ته ډیزاین ټیب ویلی شي، بل ته لیوټ او بل ته فورمیټ. تاسو به لیوټ ټیب ته راشئ او په دې کې به راشئ ډیټا لیبل ته، سینټر به ورته واخلئ، دغه ډیټا به ماته په سینټر کې شو شي. زه یم نه انسایډ کې راته شو که خو ټاپ کې ته به راشئ دلته انسایډ اینډ، یعنې دننه راته شو که خو په آخر کې ټول آخر کې به راته شو کېږي. دومره داسې هم راته مه شو کوه انسایډ بیس، دننه خو په لاندې ځي کې. دویم نه آوټسایډ اینډ، آوټسایډ یعنې ټولو په سر کې به راته شو کېږي. دا اوس انشاءالله وایو. ښه ډیزاین ټیب ته زه رالمه. ګوره تاسو ورته وګورئ دې ځای کې ماته معلومات ډېر په اسانۍ سره شو کېږي. تاسو ته وایي چې 2020 کال کې وکیل د ډېرې زیاتې نمبرې وړي دي. صحیح شوه؟ ځکه دې کس 70 وړي دي، دې کس 25 وړي دي او دې کس 80 وړي، نو دې کس پکې 100 وړي دي. که تاسو له دې څخه دغه ډیټا هم کلیر کړئ نو تاسو ته به د ګرافیک په شکل باندې ډېر ښه په اسانۍ سره ښکاري. 2020 کال کې دې کس زیاتې وړي دي، همدغه شان 2015 کال کې دې دواړو کسانو تقریبا مساوي وړي دي. صحیح شو؟ وکیل او ولی، دې کس پکې کمې وړي دي او دې کس پکې لږ ګزاره کړې ده. صحیح شو؟ ښه زه راځم زه ورته فار ایگزامپل دا هم ورڅخه ریموف کړه، ډیلیټ مې کلیک کړو، انزرټ ته رالم، چارټ مې راوسته. زه ورته فار ایگزامپل ماته پای چارټ راته راکړه او دې کې مې فار ایگزامپل دا ورته واخیست. اوکې مې کلیک کړه، دغه چارټ به ماته راشي. صحیح شو؟ لکه فار ایگزامپل کله چې تاسو کمپیوټر ته راشئ دې مې تاسو رایټ کلیک کړئ، پراپرټي باندې کلیک کړئ، نو دغه ته چې کوم چارټ ماته ښکاري همدغه چارټ زه کولی شم چې د ګرافیک په شکل باندې دلته جوړ کړم. فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ماته ورډ میپ شو کړه. زه به هلته ورډ میپ په اړه باندې معلومات ته ورکړم. ورډ میپ
چې دغه ماته چارت راغی. صحیح شو. دا مې فار ایگزامپل ډیلیټ کې به انسرټ ته رالم. فار ایگزامپل چارت باندې مې کلیک کړ، زه کولی شم چې مختلف قسمه چارټونه هم راولم. دا مې فار ایگزامپل انتخاب کړ، اوکې مې کلیک کړم، ماته به دغه شان چارت راشي. زه ورته فار ایگزامپل پښتو سبجیکټ را سره دی، انګلیش را سره دی فار ایگزامپل، او عربیک را سره دی. راځم فار ایگزامپل نمونه لیکم. صحیح شو. که تاسو غواړئ چې یو بل کس هم پکې اډ کړئ نو دا تاسو کولی شئ چې زیات یا کم هم کړئ. صحیح شو. دې ځینې هم کمولی زیاتولی شئ. اوس که تاسو راشئ نو تاسو ته به اتوماتیکلي ون به ون شو شي چې دا د علی ګراف دی، دا د ولي دی، دا طاهر دی او دا وکیل دی. پښتو راته په دې رنګ کې، دا انګلیش په دې رنګ کې، د عربیک په دې رنګ کې دی. زه راځم فرست ډیزاین ټیب ته. ډیزاین ټیب کې اول سره چینج چارت ټایپ دی. زه غواړم چې دغه چارت ټایپ راته چینج کړم. چینج چارت ټایپ باندې به کلیک کړم، دغه شکل ته واړوم، اوکې مې کلیک، اتوماتیکلي ماته هماغه شکل ته چینج شي. سیو از ټمپلیټ، زه غواړم چې دغه ځان سره سیو کړم. دا مې په ډېره خوارۍ سره پیدا کړی دی. بیا چې کله بار بار راځم نو زه کولی شم چې د ټمپلیټ څخه یې راولم. سیو از ټمپلیټ باندې به کلیک کړي. څه نوم ورته ورکړئ؟ فار ایگزامپل مای چارت. سیو. دا مې سیو کړو. زه چې بیا کله راځم نو ټمپلیټ راوستلی شم. فار ایگزامپل دا راته چا دغه ته چینج کړو. صحیح شوه. زه یې ماته هغه خپل چارت راته راکړه. چینج چارت ټایپ ټمپلیټ دا دی مای چارت. اوکې مې کلیک کړو، اتوماتیکلي به ماته هماغه ورباندې اپلای شي. نیکسټ ما سره څه شی دی؟ سویچ رو ان کالم. زه غواړم چې دغه سبجیکټ یې راته لاندې راوله، نومونه راته هلته ویسه. سویچ رو کالم باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو کولی شئ چې دغه شان یې چینج کړئ. سلیکټ ډیټا باندې زه کلیک کوم، ماته ایکسل اوپن کړم. زه کولی شم چې دغه ډیټا ورته سلیکټ کړم، یعنې کولی شم چې دلته یو نیو ریکارډ اډ کړم. صحیح شو. زه راځم اډ باندې کلیک کوم. کله چې اډ باندې کلیک کړم زه کولی شم چې یو نیو نیم پکې اډ کړم. بل سره ایډیټ دی، زه کولی شم چې دغه موجوده نوم کې ایډیټینګ وکړم، تغییرات پکې وکړم. ریموو کیږي سره بره ولې او لاندې راولې. صحیح ده که نه؟ نیکسټ ما سره به دغه څه سویچ رو ان کالم، زه کولی شم چې دغه دې ځای نه هم سویچ رو او کالم وکړم. دلته هم را سره ایډیټ دی، زه کولی شم چې دغه چینج ورته کړم او تبدیلي ورته کړم. hidden in empty cells. hidden in empty cells باندې زه کلیک کوم. زه کولی شم چې دغلته دغه empty rows چې کوم وي یا hidden rows چې کوم وي هغه دلته پکې اډ کړم. فار ایگزامپل زه رالم او دلته ما یو ریکارډ اډ کړ. که تاسو وګورئ زه بلته راشم، سویچ رو کالم ورته والم، راشد ته هیڅ هم نه دي ورکړي. زه به راشم سلیکټ ډیټا ته او دغې به راشم hidden in empty cells ته. ګوره دې کې څه لیکلي راته؟ show empty cells as gaps. ما ته اوس gaps شکل کې شو کېږي. زه همدا درته زیرو شکل کې شو کړه. زیرو به ورته کلیک کړي. تاسو ته به زیرو شکل کې شو شي. شو نه شو؟ یس. اوکې ان اوکې. هلته ماته راغلی دی، راشد خو راغلی دی، بلکل درته راغلی دی. تاسو کول د زیرو زیرو ورته ولیکئ نو بیا هم ماته هغه معلومات را نغله. چینج ته به زه راشم. فار ایگزامپل دا مې ورته واخیسته، دا مې اوکې کلیک کړ، ماته بیا هغه معلومات راغله. زه به راشم دغه درې واړه به کلیر کړم. نو ګوره کله مې چې هغه کلیر کړو نو اوس هم ماته زیرو په شکل کې شو کېږي. زه به راشم سلیکټ ډیټا ته، hidden in empty cells ته، زه به دا ګیپس ورته والم. ګیپس چې والې نو تاسو ته به نه شو کېږي. زیرو که والې تاسو ته به زیرو په شکل باندې شو شي. صحیح ده که نه؟ بل ما سره څه شی دی؟ connect data point with line. connect data point with line دا به تاسو ورته لاین چارت ډیټا راولي. کوم آپشن چې تاسو سره کار نه کوو تاسو به هغې دپاره چارت چینج کوئ. چینج چارت ټایپ دې دپاره فار ایگزامپل دا ورته راوست، اوکې مې کلیک کړو. زه به راشم سلیکټ ډیټا ته. صحیح شو. ښه زه به اول دا ورته ورکوټی کړم. سلیکټ یس. تاسو راشئ هیډن ته. دغې که فار ایگزامپل تاسو کانیکټ ډیټا پوینټ ورته والی دا به دا شان شي. زیرو کې به دا شان راته راځي او دغې به ورته دا شان راځي. صحیح شو. شو ډیټا ان هیډن روز ان کالم. که زه راشم فار ایگزامپل زه ورته وایم چې ما ته طاهر والا چې کوم ریکارډ دی هغه راته هایډ کړه. طاهر والا رو به ورته انتخاب کړئ، رایټ کلیک به ورباندې وکړئ، هایډ. طاهر والا ریکارډ هایډ شو. دلته هم هایډ شو. زه یم خیر اکسل کې د هایډ وي خو وینمنټ کې د ما ته ګراف شو کېږي. زه به راشم سلیکټ ډیټا باندې به کلیک کړم، هیډن شو ډیټا. اوکې شو شو که شو نه شو؟ بلکل شو شو. اوکې مې کلیک کړم اتوماتیکلي به دا راته هم راشي. زه ورته یم فار ایگزامپل انګلیش یا عربیک یا فار ایگزامپل پښتو سبجیکټ، دغه یو سبجیکټ ورنه کلیر کا، ورنه لرې کا. سلیکټ ډیټا ته به راشي. دې ځای کې به تاسو وګورئ چې کوم ځای کې هغه موجود دي. زه ورته فار ایگزامپل عربیک ورته کلیر کا، ریموو باندې به کلیک کړي، عربیک به دې ځای نه کلیر شي. دوباره پکې اډ کا، اډ باندې به کلیک کړي. سیریز نیم کې به تاسو نیم ورته انتخاب کړئ او سیریز ویلیو کې به ورته ویلیو داسې انتخاب کړئ. صحیح ده که نه؟ دا به اوکې کلیک کړئ، اتوماتیکلي به تاسو ته هغه اډ شي. صحیح ده؟
نیکست ما سره بل څه شی دی ایډیټ ډیټا. زه کولی شم چې اکسل ته راشم او په دغه ډیټا کې تغییرات راولم. دلته فار ایگزامپل دی 30 وړي دي، دلته 40 وړي دي، او دلته فار ایگزامپل 95 وړي دي. نو هغه معلومات دغه شان راغله. نیکست ما سره څه شی دی ریفریش ډیټا. که فار ایگزامپل تاسو اکسل کې تغییرات وکړئ او وینورډ کې رانغله، دغه اپشن باندې به کلیک کړئ، تاسو به اتوماتیکلی په دې کې هغه معلومات اپډیټ شي. چارت لیاوټ نه زه کولی شم چې دغه شیپ چینج کړم، دغه ته چینج کړئ، هغه ته مې اتوماتیکلی چینج کړ. چارت سټایلز ما سره موجود دي. زه فار ایگزامپل دغه ته راته چینج کوم، هغه ته به راته چینج شي. لیاوټ ته راځم. لیاوټ کې ما سره اول چارت ایریا انتخاب شوې ده. دغه ځای نه به تاسو ورته یو آپشن انتخابوئ، یو ځای به ورته انتخابوئ، له هغه څخه وروسته به تاسو فارمټ سلیکشن باندې کلیک کوئ، تاسو به ورته فارمټ ورکوئ. اوس خو چارت ایریا انتخاب ده، فارمټ سلیکشن باندې زه کلیک کوم، ورته فار ایگزامپل سولید درته ورکړه. کوم یو رنګ؟ دا یو رنګ. فار ایگزامپل لږ راته خام هم کا، خام برده شي کلوز. صحیح ده که نه؟ بیا زه رالم فار ایگزامپل چارت ټایټل راته انتخاب شو، فارمټ ته به راشي. صحیح شو. کوم یو پیټرن تور کې دوتم دا راته ورکړه او دغه شان دې راته کا، دا شان کلوز. هماغه شان راغی که راغی. خپل حالت ته راوستل غواړي، ریسیټ ټو میچ سټایل راشه، چارت ایریا ریسیټ ټو میچ سټایل خپل حالت ته برته راشي. پکچر باندې زه کلیک کوم، زه کولی شم چې پکچر هم راولم. فار ایگزامپل ستاسو کمپنی لوګو وي، لوګو تاسو هم راوستلی شي. کله مو چې دا راوسته، دې سره به فارمټ ټیب هم راځي. تاسو کولی شئ چې ویت او هیټ ورته ورکوټی یا غټ کړئ. صحیح شو. دا مو ورکوټی کړو. اوس کولی شئ چې تاسو له دې څخه هم ورکوټی کړئ. صحیح ده که نه؟ بیا زه رالم لیاوټ ټیب ته، شیپس زه کولی شم شیپ راولم. ډرا ټکس باکس، ټکس باکس ډرا کړم. خو ټکس باکس ته زموږ ضرورت نشته دی او ټکس باکس اوس موږ ځکه نه راولو چې دا موږ نه دی ویلی، دا انزرټ ټایپ کې مخکې را روان دی. چارت ټایټل غواړي که نه غواړي؟ زه ورته فار ایگزامپل نه غواړم، ری راته وړه، اوورلی دي وي، نه داسې دي نه وي، ابف دي وي، دغه شکل کې دي وي، نه مې دی پکار. اکسس، پرایمري هوریزونټل اکسس، ټایټل بلو اکسس. زه هم دې نه راته لاندې یو اکسس ټایټل درته راوله. فار ایگزامپل دې ته نوم ورکړه سټوډنټس نیمز. صحیح ده که نه؟ بیا زه رالم فار ایگزامپل ورټیکل مې پکار دی، روټیټډ ټایټل. دې ځم تاسو ته نمبرونه هم ورکولی شي. صحیح شو. خو زه به راشم ډیزاین ته، چینج، دیو ته به دا چینج کوم. اوس که زه فار ایگزامپل راشم لیاوټ ته، زه ورته فار ایگزامپل دا راته راوله ورټیکل، دغه شانې راته راوله، دغه شانې راته راوله. تاسو پکې نیم هم لیکلی شئ. صحیح شوه. نه مې دی پکار، راشه نن ورته واله. دا بل دی هم نه دی پکار، نن ورته واخله. بل سره لیجنټ موجود دی. لیجنټ دغه ته ویلی شي پښتو، انګلیش، عربي کې چې لیکلی دی. زه مې راته شو کوه، نه به راته شو کېږي. رایټ کې راته شو کا، ټاپ کې راته شو کا، لیفټ کې، باټم کې. صحیح شو. تاسو کولی شئ چې دا استعمال کړئ او تاسو یوز کړئ. ډیټا لیبل خو تاسو مخکې ویلې چې دغه نمبرو ته ویلی شي. سینټر کې راوستل غواړئ، سینټر کې به راته راشي لکه اوس چې څنګه راغلي دي. انسایډ اینډ کې راته راوله. فار ایگزامپل زه ورته یم آوټسایډ اینډ کې راته راوله، دغه شان به راته راولي. صحیح شو. نه مې دی پکار، نن ورته واله. ډیټا ټیبل هغه ټیبل ته ویلی شي چې کوم تاسو اکسل کې جوړ کړی دی. شو ډیټا ټیبل، ډیټا ټیبل به راته راولي. لیجنډ سره مې هم پکار دی چې دغه رنګونو سره دې هم راته راشي. ته به راشي دلته شو ډیټا ټیبل ویت لیجنډ کیز، دغه سره راته هم راغی. بل سره اکسس ټي، پرایمري هوریزونټل اکسس نه مې دی پکار، ترې نه وسته. دلته فار ایگزامپل پکار مې دی شو لیفټ ټو رایټ اکسس. صحیح شو. به راشم دا ټیبل به کلیر کړم. ته به راشم فار ایگزامپل ویتاوټ لیبلینګ، دغه شان دې راته وي. فار ایگزامپل وي دي، دغه شان دې راته وي. یا فار ایگزامپل ورټیکل مې پکار دی په 1000 کې، یا فار ایگزامپل ډیفالت شکل کې راته راکړه، خو دې خوا راته راغی. صحیح شو. بیا به راشم ورټیکل ته، دوی فار ایگزامپل څنګه کا بیلینز کې راته راکړه، بیلینز کې به راته راکړي، 1000 کې راته راکړه. مختلف قسمونه تاسو له دې څخه اخیستلی شئ ورته. ګریډ لاینز ورته ورکړه. فار ایگزامپل خانې چې وي میجر راته راکړه، غټې خانې راته راکړه، وړې خانې هم راته راکړه، وړې به هم درته درکړي. صحیح شو. که دواړه دې پکار وي دواړو باندې کلیک. ورټیکل دې څنګه پکار دي؟ میجر غټې، مینر وړې، میجر ان مینر غټې او وړې دواړه راته راکړه. پلوټ ایریا دې پکار ده، نه دې د پکار. فار ایگزامپل ورته پکار وي ده، دغه ورته اوس دا درې دانې. صحیح شو. ټرینډ لاین دې پکار وي. زه ورته فار ایگزامپل دغه باندې ماته یو لاین راوله. کوم سبجیکټ باندې راولي؟ زه ورته فار ایگزامپل انګلیش باندې راته راوله چې کسان څنګه شوي دي، تکړه شوي دي که نه دي تکړه شوي. صحیح شو. اوکې باندې به تاسو کلیک کوئ. تاسو ته وایي چې فرست کس نمبر یې کمې وي، ورپسې هم دا شان جګېدې، نو اخري کس نمبر یې ډېرې زیاتې راغلي دي پکې. صحیح شو. ښه، بل کوم سبجیکټ باندې راوړئ؟ زه ورته فار ایگزامپل پښتو باندې راته راوله. اوکې مې کلیک کړه، پښتو باندې هم راته راوسته، نه دې دی پکار، نن باندې به کلیک. بل ایرر بارز دي، فار ایگزامپل دغه شکل کې راته راکړه، دغه شکل کې راته راکړه. صحیح شو. فارمیټینګ یې تاسو باندې راوستلی شي. دغه درې خبرې او دا دوه خبرې دې لپاره به تاسو راشئ چارټ بورډ ته، چینج کوئ لاین ته. صحیح شو. دا مې اوکې کلیک کړه، ماته هماغه لاین چارټ راغی. لیاوټ ته که زه اوس راشم، نو دې سره چې دی اوس
دغه درې خبرې کار نه کوي، دا دوه سره کار کوي. صحیح شو؟ لاین راته راوله، ډراپ لاین دغه شان لاین راته راوله، می راته راوله یا دغه شان راته راوله. کوم منځ کې چې فاصله زیاته ده مطلب دا دی چې دغو سبجیکټو ترمنځ فاصله هم زیاته ده. دې کې کمې نمبرې وي، دې کې ورپسې زیاتې وي، دې کې ورپسې بیخي زیاتې وي. دغه دواړو ترمنځ کم ډیفرنټ و، بیا دې دواړو ترمنځ زیات ډیفرنټ دی. صحیح شوه؟ دغه شان نه دی دی په کار نن ورته واله. دغه شان بار ورته راوستل غواړي، نن نه ورته راوستل غواړي. صحیح شو؟ دې دپاره به زه راشم کالم به ورته انتخاب کوم، چینج چارټ ټایپ اینډ کالم همې اوکې کلیک کوو. فار ایگزامپل تاسو لیاوټ ته راشئ نو دې سره د درې اپشنو کار وکړو. چارټ وال دې پکار دی نه دی دی پکار، چارټ فلور دې پکار دی نه دی دی پکار، 3D روټیشن ورته ورکولی شي، دغه شان شکل ورته ورکړه. بس فارمیټینګ کې تاسو استعمالوئ او کوم ځای کې چې چینجز راولئ نو تاسو ته به خود به خوده ښکاري او اټومیټیکلی تاسو ته ښکاري. چې کوم باندې بیا هم نه پوهېږي له ما څخه به کمنټ کې پوښتنه کولی شي. فارمیټ ټیپ ته لاړم، فارمیټ ټیپ کې هم د لیاوټ ټیپ په شانتې دا کرنټ سلیکشن دا خو یې همدې په شانتې دی او دغه نور چې کوم ګروپونه دي دا ټولې شیپ ته ورته دي. صحیح شوه؟ تاسو کولی شئ چې شیپ ویډیو ورته وګورئ او دغه زده کړئ. که بیا هم څه مشکل لرئ، څه پرابلم لرئ، له ما څخه په کمنټ کې کولی شئ. دا موږ سره انزرټ ټیب، ایلسټریشن ګروپ، پارټ نمبر 5 چارټ کمانډ. هیله کوم چې په دې ویډیو باندې پوره پوه شوي یاست.